مسلمان خوري سلرمه برخه سالو دیکل پر سر پا احترام پتمنی خوري پیغلی باید څنګه وي راځي چې ولاړ شو او په تاریخ کې لومړی د ابراهیم علیه السلام میرمن سارا رضی الله عنها لنږدې وسارو احترام پتمنی خوري دا هغه میرمن ده چې د خپلې پاک لمنۍ د ساتلو لپاره په یوازې ځان او د الله تعالی په مرسته د وخت د باچا سره شخړه وکړه پورته شوه او داسې وکړ او په لمانځه کې الله تعالی ته دعا وکړه چې د هغې ساتنه وکړي هم هغه و چې الله تعالی هغه کافر ځای پر ځای وچ کړ تاریخ بله پاڼه ګورو چې یوه بله میرمن یعنې د فرعون د لور سینګار کوونکې هم د الله تعالی په وحدانیت سره ځان قرباني کوي د فرعون د شکنجو څخه خوند اخلي او خپل پالونکي ته د ورتګ شیبې شماري بله پاڼه را اړوو تر څو د مزاحم لور او د فرعون ښځه او د هغې استقامت وګورو چې الله تعالی له منلو وروسته په اسیې خوراک او چاک بندیږي لمرونو ته ورکول کیږي په دغه حال کې چې کله عذابونه ویني الله تعالی ته پناه وړي او وایي ای زما ربه زما لپاره د خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه اوس د تاریخ په دغه تګ کې کښته راځو او د بیبي فاطمې رضی الله عنها له ژوند حال اخلو دغه د جنت د ښځو سرداره د خټو په کور کې اوسېدله د خرما له پوستکي څخه ډک شوي بالښت باندې یې خوب کولو په لاسي ژرنده به یې غله وړوله هغې پیغلې چې د خپل میړه له خدمت څخه ځان غوړوې د فاطمې له ژوند زده کړه وکړه راځو تر څو د علم سپوږمۍ عایشه مطهره هم له نږدې وسارو دا هغه میرمن ده چې ځمکه یې په علم سره پټه کړه تر دې چې امام زهري د هغې په اړه وایي که چیرې د عایشې رضی الله عنها علم په ټولو ښځو وویشل سي نو د عایشې رضی الله عنها علم به له دوی ګټور غوره او ډیر وي ډیر لرې نه ځو د عبدالمطلب د لور حال ګورو صفیه رضی الله عنها هغه څوک ته چې زبیر بن عوام رضی الله عنه یې رزلی دی د احد او خندق په غذا کې یې خپل ټینګښت او شجاعت ښودلی دی دا هغه ښځه ده چې د خندق د غذا پر وخت یې د ټولو مسلمانو ښځو ساتنه وکړه او هغه یهودي یې مردار کړ چې غوښتل یې د مسلمانانو بیبیانې له ځان سره یرغملې کړي له هغه را تیریږو او هغې پیغلې ته ورځو چې د اسلام د پیغمبر په خوښه سره واده کوي او د هیڅ چا په خبرو غوږ نه ګوروي له مکې راځو او دمشق لور ته خپل سترګې اړوو ګورو چې یوه ښځه خپل پرې کړي ویښتان د مجاهدینو مشر ابو قدامه ته تسلیموي تر څو په جهاد کې شریکه سي له دې ښځې په مخه سره له یوې عالمې ښځې سره لیدنه کوو دغه ښځه چې د سعید بن مسیب لور ده کله چې یې میړه د درس لپاره کور پرېښودلو تر څو له خپل استاد څخه زده کړه وکړي نو دغې عالمې میرمنې ټول هغه څه ور وښودل چې له خپل پلار څخه یې زده کړي وو په الله قسم داسې عالمان ښځې وي چې میړونو او اولادونو ته یې د علم نور خپرولو راځو تر څو په بیړه سره د امام احمد د مور سرښندنې په روزنه کې وګورو امام احمد وایي کله چې لس کلن وم مور مې د قرآن کریم حفظ ته وهڅولم سهار وختي به یې له خوبه پاسولم ګرمې اوبه به یې راته تیارولې تر دې چې مور به مې ځان په پوړونو کې تاو کړ او زه به یې د سهار لمانځه لپاره مسجد ته بوتلم او تر نیمې ورځې به له ما سره وه تر څو علم زده کړم همدارنګه موږ په اسلامي تاریخ کې په زرګونه داسې ښځې ګورو چې د علم دعوت جهاد سرښندنې او پاکلمنۍ په ډګرونو کې خپلې کارنامې ثبت کړي دي دلته به دغه موضوع د حافظ ابراهیم په لاندني شعر سره پای ته ورسوم چې پښتو ژباړه یې ده مرانې د هغو مدرسو په ډول دي چې د ټولنې زامن تربیه کوي که چیرې غوره وروزل شي کوم نسل چې دوی روزي نو هغه به یو سپېڅلی او تزکیه شوی نسل وي مور هغه بڼ ده که چیرې د حیا باران خړوبه کړي نو ډیر غوره غوټۍ او ګلان به وغوړوي مور هغه لومړۍ ښوونکې ده چې غوره کارونو یې ټوله نړۍ نیولې عزت شرف عفت ستا نو پټکی دران غشته
تواورد غاویر دا غ پیغام پتمنی خوری حجاب و فریضه د اسلام پتمنی خوری تواورد